معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. پنځمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. وړونو، په تیره برخه کې مو وویل چې حسن بیگ او معظم علي خبرې کولې. معظم علي ورته وویل زه ګمان کوم چې اوس په د دوی مخه میدناپور او یا کټک وي او یا به مرشد آباد ته مخ کوي. دوی ته به دا یو څه ګرانه وي چې مرشد آباد ته ځانونه ورسوي، خو که دوی د مرشد آباد شتمني له نورو ښارونو سره پرتله کړه نو بیا به دوی د ستونزو پروا ونه کړي. حسن بیگ وویل د مرشد آباد دفاعي مورچلونه دومره کمزوري نه دي، که څه هم پوځ دلته نسته، خو دومره لږ هم نه دي چې د بهرنیو یرغلګرو په وړاندې به 2 ورځې ټینګ نسي. بیا علي وردي خان دومره ناپوه نه دی چې مرشد آباد به خطر کې وویني او دی په کټوي کې ناست وي. که مراټیانو دې لوري ته مخه کړه نو علي وردي خان په بېله ځنډه دلته راورسېږي. معظم علي وویل زه له همدې خبرې ویرېږم. دښمن که مرشد آباد ته په راتلو د څه ګټې تمه نه لري، بیا هم مرشد آباد ته څو دلګۍ را استولی سي تر څو د علي وردي خان پام کوم بل محاذ ته واړوي. علي وردي خان چې پلازمینه په خطر کې وویني نو یوه شېبه به هم په کټوي کې پاته نسي. دلته به د هغه پر رسېدو مراټیان خامخا تښتي، خو د دوی بل پوځ به له څه ټینګار پرته میدناپور ونیسي چې تر هغه وروسته به د بردوان ټوله سیمه په خطر کې ولویږي. حسن بیگ ناهیلی سو ویل خو بیا علي وردي خان باید څه وکړي؟ ته داسې وایه چې که د مرشد آباد لور ته د مراټیانو کوم پوځ راسي نو هغه دې نه ورپسې راځي؟ معظم وویل نه کاکا جانه، زه داسې فکر کوم چې علي وردي خان ته یې خپلو پوځي سالارانو ښه مشوره ورکړې وای، نو له دې پرې وروسته به مراټیانو ته دا وخت نه و چې کوم بل محاذ ته مخه وکړي. زما په خیال خو دا څو ورځې داسې دي چې پر مراټیانو پرېکنده ګزارونه کېدای سي. حسن بیگ وویل ښه نو ته راته ووایه چې که ته د علي وردي خان پر ځای وایي نو څه به دې کول؟ معظم علي مسکی سو او له لږ ځنډ وروسته یې وویل که زه د هغه پر ځای وای نو د دې بري وروسته به بېله ځنډه پر هغوی پسې ورتلم. ما به د دې پر ځای چې په کټوي کې واړوم او د ازاقې د ورسېدو انتظار وکړم، خپلو وږیو پوځیانو ته به مې ویل چې له موږ سره ازوقه لږ سوې ده، خو له مراټیانو نه به هغه غلې اخیستلی سو چې دوی په دې سیمه کې په لوټمار کې راټولې کړي دي. که داسې وای بیا به مراټیان یوازې د خپلو ځانونو د ژغورلو غم کاوه. مراټیان د کوم منظم پوځ سرتېري نه دي، تش لوټماران دي. د دوی تاریخ دا وایي چې کله دوی په یو محاذ کې ماته وخوري نو تل د کوم بل محاذ په لټه کې وي. که د دوی سیال لوري ویښ وي نو دوی د دې لپاره چې تیاري ونیسي د سولې خبرې اترې پیل کړي. دا پر هغوی د یرغل محال دی، خو زما اندېښنه ده چې په کټوه کې به اوس د بري جشن منځل کیږي، انعامونه او خلاعتونه به ویشل کیږي او مراټیان به څو میله لیرې په خپل پروګرام کې د کوم نوي یرغل لپاره تیاری نیسي. بیا چې ازوقه راورسیږي سرتیري او پوځي مشران څو ورځې خوښي ولمانځي، بیا به د جګړې لپاره تیاری نیسي. او دا هم کېدای سي چې پنډت بهاسکر د سولې خبرې اترې پیل کړی وي او په کومه ورځ چې دغه خبرې اترې پای ته ورسیږي علي وردي خان ته به دا خبر ورسیږي چې د مراټیانو د پوځ یوې برخې د کټوې نه 50 او یا 100 میله لیرې زموږ په کومه سیمه کې لوټمار پیل کړی دی. زه د علي وردي خان پوځي وړتیا منم، خو د واکمن د سیاسي مصلحتونو څخه ویریږم. که زه د ده پر ځای وای نو نن به د بنګال پوځونه نه کټوې نه په سلګونه مینه لیرې په مراټیانو پسې وه. د هغوی د بارونو او خوراکي شیانو زلمې او توپونه به زموږ په واک کې وای. پنډت بهاسکر که د خبرو اترو او سولې لپاره استازی رالیږلی وای نو ما به دا ځواب ورکوه چې د سولې خبرې اترې یوازې د بنګال له بریدونو بهر کېدای سي. حسن بیگ وویل میرمدن هم له علي وردي خان سره دی او تا به تل دا ویل چې هغه یو حقیقت خوښونکی سړی دی.
معظم علي ځواب ورکړ هغه په رښتیا زموږ په ټولو جنرالانو کې زیات هوښیار دی خو د جګړې له ډګر بهر علي وردي خان په عامه توګه داسې خلکو ته زیات ارزښت نه ورکوي په دربار کې هغه د میر جعفر او لبرام په څیر غوړمالانو خبرو ته زیات غوږ ږدي حسن بیګ د خبرو موضوع بدله کړه ویې ویل هو رښتیا معظمه نن څو تنه راغلي وه چې د توپونه بیرته راوړي خو ما دې ته وویل چې تر څو پوځ بیرته نه وي راستون سوی دا به ستاسو سره امانت وي تا هم دغسې غوښتل که نه معظم وویل هوکې حسن بیګ وویل خو اوس ښایي ستا د خپلې خوښې سرتېرې د تعلیم قدم لپاره راتلو ته زړه ښه نه کړې معظم وویل تعلیم قدم ته څه اړتیا نشته دوی لومړنۍ روزنې سرته رسولي دي اوس یوازې دې ته اړتیا ده چې د شپې له لوري پهره وکړو د بري د زیري له اورېدو وروسته له داسې خبرو سره د خلکو مینه لږ کمه سوې ده خو په 3-4 ورځو کې به دوی بیا په غور زما خبرو ته غوږ ونیسي ماښام مهال باران اورېده د مرشد آباد د پوځ د سرپرست په کور کې د ښار د مشرانو مېلمستیا وه چې کله مېلمانه په پراخه خونه کې پر سترخوان کښېنستل نو چا له پوځي سالار نه د حسن بیګ د نه راتلو په اړه وپوښتل هغه ځواب ورکړ هغه احوال را استولی دی چې روغ نه یم یو تن وویل ښاغلی میرزا صاحب هسې هم په دې ورځو کې له خپلې حویلۍ نه ډېر بهر نه راوځي دوهم ویل یاره په کور کې څه کار کوي خو بیا بهر وتو ته څه اړتیا ده میرزا صاحب په دې ورځو کې ډېر بوخت دی چې ماڼۍ ته ورسې نو حیران بسې یو بل سړي پوځي سرپرست وویل ښاغلیه که تا میرزا صاحب په دې قانع کړی وای چې نور مرشد آباد ته څه خطر نسته نو خامخا باید دلته تشریف راوړی وای پوځي سالار څه ځواب ورنه کړ خو مېلمنو یې د خپل توان او حیثیت سره سم پر حسن بیګ ملنډې وهلې د ښار یو سوداګر وویل ما اورېدلی دي چې هغه خپل ګاونډیان د شپې خوب ته نه پرېږدي د مرشد آباد کوټوال وویل میرزا صاحب یو ساده او مخلص مشر دی خو د ده د کلي یو زلمی ټوکې ورسره کوي څو ورځې وړاندې زه د دوی له کوڅې تېرېدم ومې لیدل چې د بانسونو ډکې ګاډۍ د هغه کور ته درومي ما له یوه تن نه وپوښتل راته وویل سوه چې میرزا صاحب دننه مرچلونه جوړوي د یوه شتمن زوی وپوښتل له بانسونو مرچلونه جوړوي له تا سره به چا ټوکه کړې وي کوټوال وویل نه ښاغلیه که د میرزا صاحب حویلۍ ووینې نو حیران به سې لږ ځنډ وروسته حسن بیګ د دې مجلس د خبرې یوازنۍ موضوع وه او هر یوه په مینه برخه پکښې اخیسته د یو پوځ سرپرست یو هوښیار سړی و او دغه خبرې پښې نه پرې لګېدې هغه تر لږ ځنډه چوپ پاتې سو چې کله مېلمنو پښې تر خپلې لمڅې زیاتې وغځولې نو پر حسن بیګ یې ملنډې پیل کړې نو ویې ویل میرزا صاحب زموږ مشر دی او زه دا نه خوښوم چې په دې مجلس کې هغه د خبرو موضوع وي یو بوډا سړي وویل صاحبه میرزا صاحب ته موږ ټول درناوی لرو خو له بانسونو څخه د مرچلونو پر جوړولو مې سر نسو خلاص آیا بانس ګولۍ ایسارولی سي پوځي مشر ځواب ورکړ بانس ګولۍ ایسارولی نسي خو د ګولۍ ویشتلو د وړاندې تلو مخه نیولی سي ما په خپله د میرزا صاحب د حویلۍ پوځي ترتیبات لیدلی دي ما خو هلته هېڅ داسې شی نه دی لیدلی چې د خندا وړ وي د هغوی کلی له ښار نه بهر دی خو زما باور دی چې د هغه کلي خلک به د ښار د خلکو په څېر خوندي وي په دې وخت کې یو نوکر ګړندی راغلی او پوځي سرپرست ته یې په غوږ کې څه وویل هغه د دسترخوان څخه ولاړ سو او مېلمنو ته یې وویل تاسو خپله ډوډۍ وخورئ زه اوس بېرته راځم پوځي سالار له خونې ووت او په برنډه کې یو پوځي افسر ولاړ و هغه له سلام وروسته وویل ښاغلیه وبخښه تا ته مې بیا وخته زحمت درکړ خو خبره ډېر د اندېښنې وړ دی د مراټیانو یو پوځ یرغل راوړی او د مرشد آباد په لور وړاندې را روان دي پوځي سالار خپل اندېښنه راقابو کړه ویې ویل دا خبر چا راوړی دا اوس د لارې د یوې پهرې قومندان را رسېدلی دی هغه وایي چې د مخکنیو پهرو کسانو د اسونو په واسطه دغه خبر دوی ته راوړی دی ما د خبرو د سپینولو لپاره یوه دلګي سرتیري واستول پوځي سالار وویل خبره وړونکی چیرته دی افسر وویل صاحب ما هغه د ماڼۍ له ناظم سره پرېښود او دلته راغلم هغه له ستومانۍ نه بې سېکه سوی دی له سهاره تر ماښامه کړی ورځ مزل کړی و او په لاره کې یې څو اسونه بدل کړي وه هغه وایي چې کله زه له خپلې چوڼۍ نه را روانېدم نو مراټیان یوازې یو پړاو لرې وه اوس به ښایي له دې ځایه 2 او یا 3 پړاوه لرې وي سالار وویل ښه ده زه اوس راځم ته ښار ته ولاړ شه او خلک خبر کړه پوځي قومندان سلامي وکړه او بیا په ګړندیو ګامو روان سو پوځي سالار بېرته د مېلمنو خونې ته ورغلی چا ترې وپوښتل ښاغلیه څه خبره ده هغه پر دسترخوان کښېنست ویې ویل هېڅ نه یو رسمي کار و تاسو په ډاډه زړه خپله ډوډۍ وخورئ
خو نور د مېلمنو نظر د دسترخوان پر ځای د هغه د څېرې پر کرښو نښتې وې. د ډوډۍ نه وروسته پوځي سرپرست راچک سو او ویې ویل: ښاغلیو، زما یو څه کار دی، ځکه خو اجازه درنه غواړم. تاسو په ډاډه زړه خپل مجلس کوئ، بهر باران اوري. د یوه بوډا زوی وپوښتل: ته په دې باران کې چېرته ځې؟ هغه ځواب ورکړ: یو پوځي باید په باران کې پر ګرځېدو راګرځېدو روږدی وي. ما ته دا اوس خبر رسېدلی دی چې د مراټیانو پوځ د مرشد آباد په لور روان دي. پر مجلس خپه چوپتیا خپره سوه او ټولو په حیراني او وارخطایي یو بل ته کتل. پوځي سالار وویل: ډېره د اندېښنې خبره نه ده، تر اوسه هغوی څو پړاوه لیدي دي. که هر څومره هڅه وکړي نو سبا سهار او یا ماپښین ته به دلته راورسېدی سي. سالار بهر ته ووت. څو شېبې د عزتمنو مېلمنو دا حالت و چې خپل پایزار یې هم نه پېژاند. چا به د خپلو پر ځای د بل بوټونه پر پښو کول، چا له وارخطایي ښې پښه په کیڼ بوټ ننیستله او هڅه کوله چې کیڼه پښه په ښې بوټ ومنډي. له دې کور نه چې راووتل، په دوی کې زیاتره له کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره منډې وهلې. په لږ ځنډ کې په مرشد آباد کې کوڅه په کوڅه د مراټیانو د یرغل په اړه خلک خبر سوي وه. د میرزا حسین بیګ د کلي ښځو، ماشومان او بوډاګانو په شړه کنده باران کې د میرزا صاحب ماڼۍ ته مخه کړه. په یوه ساعت کې دننه د هستوګنې د خونو په لاندنۍ پوړ کې دهلیزونو او د مېلمستون په خونو او برنډو کې د پښې ځای نه و. ځینې خلک د ګډوډیو او وارخطایۍ له امله له باران نه د ځان ژغورنې په خاطر د غلو د نوخونو او د نوکرانو کوټو او د آسونو طبیلې ته ننوتل. معظم علي د کلي د کوڅو پیهرې ولیدې او هغوی ته یې لازمي لارښوونې وکړې. بیا په خټو لت پت حویلۍ ته ننوت. په دروازه کې دننه 2 ماشالونه بلېدل او حسین بیګ د څو تونو په منځ کې ولاړ و. معظم علي حسین بیګ ته وکتل او ترې وپوښتل: د پوځي سالار له لورې څه احوال راغلی دی؟ حسین بیګ وویل: اوهو کې هغه وایي چې تر سهار مخکې پر مرشد آباد د یرغل خطر نسته، او که څه خطر پیښ سو نو د ښار خلک به د توپونو په ویشتلو خبر کړو. هغه دا هم ویلي چې د مراټیانو د پوځ مشري میر حبیب کوي. معظم علي وویل: ته دننه ولاړ سه او ویده سه، ما د کوڅو ټولې پیرې ولیدې، زموږ تیاري ښه د ډاډ وړ ده. حسین بیګ وویل: که نن شپه د دې کلا دننه څوک ویده شول نو زه به ووایم چې هغه به د قیامت په ورځ هم آرام خوب وکړی سي. ته لږ ورشه وګوره، باور به دې رانه شي چې انسانان دومره شور او زور هم کولی سي. زه داسې فکر کوم چې د ځمکې د مخ ټول شور او زور دلته زما کور ته راغلی دی. هر سړی غواړي چې خپله ټوله کورنۍ په یوه خونه کې وویني. دا هڅه وکړه چې ښځې له نارینهوو نه بېلې وي، خو هغوی له یوې دروازې ووځي او په بله بیرته هلته راسي. معظم علي وویل: کاکا جانه، زه ډاډ درکوم چې نیم ساعت وروسته به د هېڅ چا غږ وانهورې. ته راسره راځه. حسین بیګ وویل: نه، زه تر دې نیم ساعت دننه تېرولو دا اسانه بولم چې ټوله شپه دلته ولاړ وم. ویرېږم چې دننه ولاړ سم څوک تر مرۍ ونه نیسم. معظم علي په دروازه کې راټولوونکو سرتېرو ته وکتل. ویې ویل: تاسو دروازې وتړئ او راسره راځئ. رضاکار ورپسې ورغلل. معظم علي په توند باران کې دننه انګړ ته روان سو. حسین بیګ تر لږ خنډه هلته زړه نازړه ولاړ و. بیا په منډه ورغلی او له معظم علي سره ملګری سو. د هستوګنځي د خونو په برنډه کې او دهلیز کې یو قیامت جوړ و. د حسین بیګ نوکران ځای ځای مشرونه په لاس کې ولاړ و. معظم علي چې برنډې ته ورننوت په لوړ غږ یې چیغې کړې: چوپ شئ، چوپ شئ. په برنډه کې چې څه کسان وه هغه چوپ سول، خو دننه په خونه کې چې په ګریږو او شور ګډو خلکو د ده غږ هېڅ اغېزه ونه کړه. معظم علي حسین بیګ ته مخ ور واړه او ویې ویل: تاسې پسنۍ پورته ورشئ، وګورئ که ځای وي ښځې به هلته ووځو. حسین بیګ ځواب ورکړ: په پسنۍ پور کې ښځې او ماشومان تر ښه زیات ځای سته، خو چې د نارینهوو سپین سترګې مې ولیده د پسنۍ پور پر زینه مې کولپ واچوه. دوی غوښتل چې تر ښځو او ماشومانو وړاندې ځانونه هلته ورسوي، خو کولپ پرانیزي. معظم علي وویل: ته کولپ پرانیزه، زه به دوی پوه کړم. ته لومړی ځان ډاډه کړه، که نه د میږ د رمې په څېر به پاس منډې وهي. د خدای لپاره دوی چوپ کړه، که نه په رښتیا به زه د کوم یوه سر پرې مات کړم. معظم علي وویل: دی به اوس چوپ سي. معظم له یوه کس نه ټوپک راواخیست او د انګړ لور ته یې خوله ور واړوله او په هوا کې ډزې وکړې. په یوه شېبه کې هر لوري ته چوپه چوپتیا سوه. معظم علي د خلکو له وارخطایي نه ګټه پورته کړه او په لوړ غږ یې وویل: وروڼو او خویندو، تر اوسه دښمن 2 میله لیرې دی او تر سهاره پورې مرشد آباد د یرغل هېڅ خطر نسته.
موږ تاسو د ساتنې بشپړ بندوبست کړی دی، خو زه ویریږم چې که تاسو دغه ګډوډي وه نو ستاسو ساتونکو ته به دغه بدنظمي او کوکاري د دښمن تر ګولیو زیاتې خطرناکې وي. زه څو ضروري لارښوونې درته کوم او دا هم ورسره وایم چې که چا د دې لارښوونې څخه سرغړونه وکړه نو بیا به یې ساتنه زموږ پر غاړه نه وي، موږ به هغه له دې حویلۍ نه باسو. زما لارښوونې دا دي: کوم سړی چې تر 50 کلو لږ عمر لري سمدستي دې راووځي، هغوی ته به د بهراني انګړ په خونه کې ځای ورکړی سي. له کومو ښځو سره چې وړکي ماشومان وي د پاسني پوړ خونه ته دې ولاړې سي. سپین ږیري او د غټ عمر ماشومان او ناروغان دي د مېلمستون په خونه او برانډو کې ځای پر ځای سي. کومو ښځو ته چې په پاسني پوړ کې ځای پیدا نه سو هغوی دې په لاندني نورو خونو کې ځای په ځای سي. کوم کسان چې د جګړې توان لري او یا وسلې لري د یرغل پر مهال دي هغوی له دفاعي سرتیرو سره شامل سي او نور دې دلته راسي. که باران تم سو نو دوی دننه د انګړ په مچلو کې اوسېدای سي، که نه نو په برانډو او د لاندني پوړ په خونه کې به دوی ته ډېر ځای وي. 10 دقیقې وروسته به زه د حویلۍ ټولې خونې ګورم. که خبر سوم چې چا قصدي زما په لارښوونو عمل نه دی کړی نو له هغه سره به هیڅ ښه چلند ونه کړم. نیم ساعت وروسته به ټول مشرونه مړه سي. زه ستاسو د تسلي لپاره بیا وایم، دا اعلان کوم چې تر سهار پورې د یرغل هیڅ خطر نشته. تاسو په خپلو ځایو پراته اوسئ. اوس باید موږ ټول پام دې ته راواړوو چې حویلۍ څرنګه وساتلی سو، او زه هیله کوم چې تاسو مو بې ځایه پریشانه نه کړئ. نږدې 45 دقیقې وروسته په حویلۍ کې بشپړ ارامي سوه او معظم علي حسین بیګ ته وویل: کاکا جانه، اوس ته پاس ولاړ سه او په خپله خونه کې ارام ویده سه. حسین بیګ ځواب ورکړ: زویه، زه یوازې له شور او زور نه ویرېدم، اوس مې خوب ته اړتیا نسته. زه غواړم له سرتیرو سره په بهرني برج کې پهره وکړم. وروڼو، سبا ته د 10 بجو په شاوخوا کې د میر حبیب په مشرتابه د مراټانو پوځ د مرشد آباد په څنډو کې لوټمار پیل کړی و. د یرغل پوځ یوې ډلې د حسین بیګ کلي ته د ننوتلو هڅه وکړه، خو د کوڅو له مرشلونو پر هغوی ګولۍ واورېدې او بیرته په شا تلو ته اړ سول. لږ ځان وروسته څو نورې ډلې را ورسېدلې. هغوی د یو کوڅې د شاوخوا څو بامونه ونیول او د کلي ساتونکي یې شاته وځغلول او کلي ته ورننوتل. د کلي کوڅې او کورونه چې تش ولیدل نو د حسین بیګ د ماڼۍ په لور وړاندې ورغلل. د دروازې پر پهره یې حمله وکړه. ناڅاپه د دروازې پر سر له بامه او د برجونو له مرشلونو پر هغوی ګولۍ واورېدې او دوی په کوڅه کې څو مړي پرېښودل او شاوخوا کورو ته یې پناه یوړه. په دې موده کې د مراټانو یوه بلې ډلې غوښتل له بل لوري دروازې پر پوسته یرغل راوړي او ویې نیسي، خو د حویلۍ ساتونکو هغوی هم وویشتل او تیښتې ته یې اړ ایستل. نږدې 1.5 ساعت دوی په شاوخوا بامو پراته وه او ګولۍ یې اورولې. په دې ځنډ کې د هغوی ډېر نور ملګري هم په کلي کې راټول سول. مراټانو ناڅاپه ختیځ لوري ته د حویلۍ ته نږدې د یوه 2 پوړه کور له بامه ډزې پیل کړې چې د هغه لوري برج ساتونکي د هغوی د ګولیو تر دم لاندې وو. څو تنه ساتونکو ټپیان سول او نور یې له پاسه له اورېدونکو ګولیو نه د ځانونو ژغورلو په خاطر ځانونه په خپلو مچلو کې غلي کړل. د مراټانو څو ډلو غوښتل له دې وضع ګټه واخلي او ناڅاپه له کوڅو او کورونو راووتل او د برج پر هغه برخه یې زور راوړ. د هغوی څو تورونه له برج سره د بانسونو څو ځینې ودرولې چې د سترګو په رپ کې کوم 50 تنه دیوال سر ته وختل. د برج ساتونکو له شاوخوا مرچلونو څخه راووتل او د هغوی په لور ورغلل، خو د مراټانو د مخ پر زیاتېدو شمېر په وړاندې دوی هیڅ ونه کړی سول. له څو دقیقو په لاس جګړې وروسته مراټانو د برج ختیځه برخه ونیوله او د حویلۍ ساتونکي په انګړ کې راټول سول او د هغوی د لاندې کښته کېدو د مخنیوي هڅه یې کوله. معظم علي د دروازې پر بام ولاړ و او دا ننداره یې لیدله. ناڅاپه هغه یوه سرتیري ته وویل: د شاته تلو د نغاره وغږوه. هغه یې حکم عملي کړ او د بهرني دیوال ساتونکو چې د نغارې غږ واورېد د ننه دروازې په لور یې منډې پیل کړې. د ختیځ دیوال نه لاندې ساتونکي چې مراټان په تېښته ولیدل نو هڅه یې وکړه چې هغوی را ایسار کړي. معظم علي په بیړه لاندې کښته سو او له 8 تونو سره یې په مراټانو برید وکړ. د دې توند برید له امله مراټان څو ګامه په شا تلو ته اړ سول او د کلا سرتیري په منظم ډول په شا راغلل. مراټانو پر خپل بري باور درلودی
ځکه یې د څو تنو ژوندي وتل مهم نه بلل. هغوی وړاندې ورغلل او د مخې دروازه یې پرانیستله. نږدې 800 تنه مراټیان د سیلاب د څپې په څېر انګړ ته وننوتل. خو په دې موده کې د دننه او بهرني دیوالونو په منځ کې پراخ انګړ د حویلۍ له ساتونکو نه تش سوی و. د مراټیانو یوه سردار چیغې کړې: مېړنیو، موږ ډېر لږ وخت لرو، تر دیوال دننه ور واوړئ. سپاهیانو له ځنډ پرته د هغه حکم عملي کړ. خو څو شېبې وروسته چې هغوی خپل ملګري ولیدل چې په کنده کې لویږي، په وارخطایي یې چیغې کړې: دا کور نه دی، پوځي کلا ده. موږ هسې دومره خلک پرې ووژل. د دروازې په لور ورسئ. دننه انګړ دروازه مراټیانو په یوه ټاله کې ماته کړه. هغوی د بري نارې وهلې او د یوې میلې د بریبار په څېر پر مخ روان وه. دننه دروازې د هستوګنځي کور ته ترمنځ د پراخه انګړ په منځ کې یو ژور ځای و چې دواړو اړخونه یې له کندې سره نښتې وه. په دې ژوره کې سرتېرو د خپل ځوان سالار د قومندې انتظار کاوه. د ژورغالۍ شاته په خیمو کې 2 توپونه ولاړ وه چې مخه یې د دروازې په لور وه. د یلغلګرو پوځ سالار ژورغالۍ ته په څو قدمۍ کې خپل دواړه لاسونه اوچت کړل او چیغې یې کړې: ودرېږئ! او له دې سره د مراټیانو پوځ ودرېدی. د مراټیانو سردار له لږ ځنډ وروسته وویل: نور مقابله هیڅ ګټه نه لري. ستاسو خیر په دې کې دی چې وسلې وغورځوئ او له مرشلونو راووځئ، که نه موږ به تاسو یو هم ژوندی پرې نږدو. موږ خبر یو چې د دې کلي ټول خلک په دې ماڼۍ کې راغونډ سوي دي. که تاسو غواړئ چې د خپلو مېرمنو عزت او د ماشومانو ژوند وژغورئ، نو وسلې وغورځوئ، که نه نو. سردار خپله خبره بشپړ نه کړی سوه. د کور له بام نه د توپک ډز راغلی او دی تر چندکونو وروسته پړ مخې را پرېوت. له دې سره جوخ د بامونو برنډې او خونو نه د ګولوی باران شروع سو. مراټیان په جوش راغلل او څو ګامه وړاندې ولاړل او بیا بیرته دروازې په لور وتښتېدل. ناڅاپه یو پر بل پسې د توپونو 2 ډزې وسوې او د اوسپنو بې شمېره ټوټو د دروازې په مخه کې تر 100 ګوزو پورې مړي انبار کړل. تر دې وروسته یلغلګرو یوه ماته دروازه تر زرګونو کندو او ژورو زیاته خطرناکه بلله او د منځ دیوال تر شا پټ سول. د هغوی تر 100 تنو زیات ټپیان او یا ووژل سول. نږدې 2 ساعته نور تیر سول او د حویلۍ ساتونکو ته دا معلومه نه سوه چې هغوی څه کوي. بیا د ماتې دروازې تر څنګ د دیوال له شانه سپین بیرغ راوښکاره سو او چا په لوړ غږ وویل: موږ غواړو د سولې د خبرو لپاره یو تن دننه درواستو. چې څو شېبې دننه لوري ته څه ځواب رانغلی، نو چا بیا غږ وکړ: موږ دا پوښتنه کوو چې د سولې د خبرو لپاره څوک دننه در استولی سو او که نه. معظم علي د انګړ له مورچل نه راووتی، څو ګامه وړاندې راغلی او ځواب یې ورکړ: تاسو یو تن دننه را استولی سئ. د مراټیانو د پوځ یو تن له سپین بیرغ سره د دیوال له شانه راښکاره سو او له مړیو نه په ډکه لاره کې په پام سره ګامونه اخیستل او وړاندې ورغلی. هلته معظم علي ته څو ګامه نږدې ودرېدی او ویې ویل: موږ ستاسو له تیارۍ نه خبر نه وو او د خپلې غلطۍ نه موږ ډېر ستر زیان وګاله. خو تاسو داسې ګمان مه کوئ چې موږ به له دومره زیان ګالنو وروسته تش لاس بیرته ستنېږو. معظم علي ځواب ورکړ: موږ تر دې زیات څه نه غواړو چې له تاسو نه یو هم بیرته ژوندی ستون نه سي. مراټي منصبدار وویل: زه غواړم د دې حویلۍ له خاوند سره خبرې وکړم. معظم علي ځواب ورکړ: د دې حویلۍ خاوند له لوټمارانو سره په خبرو عادت نه دی. ووایه څه وایې؟ مراټي منصبدار وویل: زه غواړم دا ووایم چې تاسو د 1,00,000 روپیو په بدل کې خپل ځانونه ژغورلی سئ. معظم علي وویل: تاسو زموږ د ژوند بیه ډېره ټیټه ایښه ده او زموږ سره د روپیو پر ځای ګولۍ دي. منصبدار وویل: ښه فکر وکړئ. معظم علي ورته وویل: ته تللی سې؟ مراټي پوځي له لږ تم کېدو وروسته وویل: تاسو زموږ د ځواک په اړه غلط اټکل کړی دی. زموږ پوځ د ښار په نور ماڼیو کې بوخت دي، خو که اړتیا سوه هغوی ټول به موږ دلته راوغواړو. معظم علي وویل: دا ځای ډېر پراخه دی او ستاسو ټول مړي پکښې ځایېدای سي. ښایي تاسو ته معلومه نه وي چې زموږ پوځ په تاسو پسې را روان دی. مراټي منصبدار وویل: موږ خبر یو، خو چې کله هغوی دلته راسي نو په مخ کې به یوازې دا کار وي چې تاسو ته قبرونه وکیندي. موږ تاسو ته د وروستي ځل لپاره وخت درکوو چې فکر وکړئ. که تر دې وروسته د مرشد آباد ټولې خزانې زموږ په پښو کې انبار کړئ، خبره به مو وانه ورو.
قدرمنو اوریدونکو دا چې مراټي پوځ کلا نیسي او کنه دا به په راتلونکې برخه کې واورو. تر هغه وخته مو پر پاک سپېڅلي لایزال رب سپارم. شاد، آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.